پر تا خو سر ګران دی که خواښې؟ یاره په دواړو کې څه کمی نشته دی. زما د وطن ډیرو درنو خوږو ښاغلو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ډیر پښتانه ټوکه ورته یایي، لیکن د پښتو دا لفظ موږ اړولی دی مذاق ته. مذاق د اردو ټکی دی، د اردو لفظ دی، نو هغه مذاق خلکو سره کوو. ډیرو انسانانو ته به هغه مذاق ښکاره کاږي، لیکن دا د پښتنو د کلتور چې موږ کلچر ورته یایو دا د هغه برخه ده. راځئ چې پښتانه وغږوو. کتونکو دا د پښتانه د ټولنې یو بل غړی له ما سره پر څنګ باندې ولاړ دی، له دې هم پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کلیواله نوم دې څه دی؟ شاه پرویز. کلیواله د کوم ځای؟ د باجوړ. پښتانه په ټولنه کې خواښې هم وي خو سر هم وي. پر تا خو سر ګران دی که خواښې؟ یاره په دواړو کې څه کمی نشته دی، دواړه به یو شان دی. دواړه یو شان ته نشي کېدای. بیا هم نمبر زیاته د چا ډیر دی؟ یاره د خواښې نمبر یې بس یو وایي. دا پر خواښه باندې زوم ډیر ګران وي، دا حقیقت دی؟ یاره غالبا چې دا به حقیقت دی. لکه اچھا د خواښې او د مور څه فرق دی؟ یاره خواښې چې کوم وي او د مور فرق خو غالبا داسې چې لکه انسان د مور نه پیدا وي که نه، او خواښې چې کوم وي نو هغه د کور والا په نسبت باندې هغې ته هم د مکمل د مور نسبت کېږي. نو صرف دونه فرق دی چې لکه زوی د مور نه پیدا وي، لکه هغې خپله مور یې دغومره فرق دی. نور لکه چې مزید دغه وکړي نو فرق یې داسې خاص لکه نشته دی. او دا ماته ووایه د پښتانه یو دوه درې ښه خویه راوښیه چې ستا تر ګردو خوښ دي. پښتنو کې خو داسې خویونه غالبا چې ډېر دي، خو نمبر 1 پښتانه یوازې پښتو ویل دا د پښتنو دغه نه ده. پښتون هغه پښتون چې هغه ټولې کارنامې د پښتونوالې کوي. لکه یوه د پښتنو لویه کارنامه ده چې هغه مهمن نوازي پوه شولې. او دویمه د پښتو دا کارنامه ده چې پښتون چا سره په دوستۍ کې په ورورولۍ کې لاړ شي نو هغه لکه بیا یو دوست او ورور لکه ثابت کوي، لکه داسې ثابت کوي چې دنیا ته ښایي. لکه دا د پښتنو لکه دواړه لویې کارنامې دي. او یو د پښتون درېیمه کارنامه چې هغه د ژبې پابند دی. لکه چا سره کم لوز وکړي، کوم واده وکړي نو هغه واده او هغه لوز کول هغه لکه سب ته رسوي. اچھا په آخر کې به دا سوال تا پښتانه ښه دي که پښتو؟ یاره غالبا پښتانه چې کوم دي که نه نو په دې ښه دي چې پښتو خو دی لکه یو لفظ دی. او پښتانه په څه ښه کېږي چې دا د پښتو په ویلو او د پښتو په کارونو باندې پښتانه ښه کېږي پوه شولې. چې پښتون هغه پښتون چې هغه پښتو وایي او د پښتو سره ویلو سره د خپلې پښتونوالې داسې لکه کارنامې ادا کوي چې هغه د پښتونوالې سره شاملېږي او د هغې په نس اثر نه پرېږدي. ډېره مننه وروره، ډېره مننه. کتونکو دا یو پښتون ورور له ما سره پر څنګ باندې ولاړ دی، له دې څخه پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه نوم دې څه دی؟ زما نوم دی ریمان. ریمان وروره د کوم ځای؟ زه تورغر یم. کراچۍ کې څه کوې؟ کراچۍ کې کډي باډي کې پاتې کېږم. نن د اتفاق ورځ ورالم دکې لغونه ځای خوندونه والي. اتفاق ورځ ده، اتفاق ورځ جوړه کړو. ریمان وروره که یو سوال په تا وکړم جواب یې راکړې؟ ولې ورانه کړه. متل څه ته وایي؟ متل خو دا د پښتنو خپلې متل یي که نه، څه نه څه متل کېږي هغه یو شعر شي. مثال ته ورکړي هر یو شي خپل یو حساب کتاب وي. تاسو کوم متل تپوس کوي ځان تپوس نه کوم. مطلب ته دا وایي چې متل د پښتانه د کلتور د کلچر برخه ده. ټیک شو؟ اچھا دا ما ته وایه یو په پښتو کې متل دی پردی کټ د نیمې شپې دی، د دې معنا څه ده؟ دا خو موږ د پښتنو هسې یو هغه جوړ کړلی که لکه یو مثال دی خیر چې پردی کټ نیمې شپې که نه دا خو هسې یو مثال دی
اوس تا پورې د ځینې خلک په څنګه باندې اړې ځینې په څنګه باندې اړې کو سلسله پښتو له راولې نو دا یو ډېر ښکلی مثال دی په دې حساب چې یو سړی پوه شي الله کتونکو دا یو بل پښتون ورور له ما سره ناست دی له دې یې پوښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم د څه دی نعمت نعمت ته په هیل پارک کې څه کوي بس داسې راغلي یو د ملګري سره اتوار ورځ وه چټي ورځ وه نو موږ سره لاړ بسلو چکر به ووایو دا ورځ به تېره کړو د کومې سیمې د کوټې یو په کوټه کې د کوم ځای د کوټې کې سریاب روډ ګاډي ملا کلی سره په کام څوک کام خروټی خروټی و څه ته وایي خروټی خو پښتانه کې یو قوم ده نو خروټی ورته وایي خروټی یو ډېر د پښتانه د ټولنې پښتانه د معاشرې د پښتانه د سوسایټي یو ډېر د عزت قوم دی کام دی صحیح سو د دغه کام ځان لا یو آئین دی یو قانون دی یو دستور دی یو رسم رواج دی که ته د خروټو یو داسې بهترین رسم ماته راوښیې خروټ رسم زه به څه شی درته وښایم ماته ولاګي داسې اندازه لګي مطلب د خروټو ژبه لهجه چې کومه ده دا د اڅکزي د سواتي د دیروالا د هغو له ژبې څخه لږ غوندې جدا ده ته څه پکې وایې جدا به یي خامخا به یي فرق به یي کې خو دومره نه ده سره پېژي په خپل منځ کې په ژبه باندې پښتو په ژبه باندې ډېر مننه نوم ماته وښیه ظریف ظریف وروره د کوم ځای کلی سپلا په کلاسفلا کې څوک یې کلی سپلا کې اڅکزی اڅکزی کراچۍ ته څنګه راغلی کراچۍ ته خو زه راځو ژوند هم دلته اچھا دا ماته وایه پښتو څه ته وایي پښتو ژبه ده یوازې ژبه ده که بل څه هم پکې شته نو پښتو خپل قانون لري خپل اندازه لري یعنی د شریعت سره مطابق کارونه لري ته ماته داسې یو ښایسته مثال راکړي چې پښتو ژبه څنګه قانون لري یعنی شریعت سره بالکل برابر ده شرع سره برابر ده او بالکل شریعت سره برابر ده اصلي پښتو بالکل شریعت سره برابر ده چې پښتون کوم کار کوي هغه به له کتاب سره بالکل سمون خوري اچھا دا موږ ډېر خلک له یو چا سره پوښتنه وکړو موږ یې پښتو مه در سره کړې ده تا سره مه پښتو کړې ده دا ولې یې دا خو نو پښتو معنا دا لري چې ژبه مې سره وکړه یعنی دا بعضې خلک چې باید که فرق نه ورکوي اثر نه کوي که یې که نه یې خو چې پښتون یې او ژبه یې که نه هغه بیا دې ته وایي چې ژبه مې سره کړې پښتو مې سره کړې هغه په هغه ولاړ که یعنې که اندازې زیات تاوان یي او که له اندازې کم تاوان یي خو هغه په هغه ټینګ اچھا کلیواله دا ماته وایه پښتو ښه ده که پښتانه ښه دي وروره پښتو وایي او پښتو چې ده نو یو خبره شوله که پښتو ښه یي نو پښتون ښه ده او که پښتون ښه یي نو پښتو ښه ده نو کتونکو دا یو په یو نوي انداز پروګرام چې ما له تاسو سره شیر کړي امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي تر بل خوندور پروګرامه پورې له تاسو غواړو اجازه د خدای په امان